وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين والمرسلين إلى يوم الدين رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم وسلك مسلكهم وترسم خطاهم من الأئمة المجتهدين والمفسرين والمحققين والعلماء الربانيين والمجاهدين المخلصين إلى يوم الفصل والحساب والجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمونږه نننۍ خپرونه د یو نوي بیان سره تقریبا تعلق لري. بیان نوی نه دی، خو تقریبا چې بعضې خلکو ته به دا واقعا نوي ښکاري. البته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هر یو پیغمبر راغلی خپل امت د فتنې نه ډار کړی دی، چې هغې فتنې ته فتنة الدجال وایي. د دجال فتنه په هغې باندې بحث هر پیغمبر خپل امت ته کړی دی. خلاصه د دې خبرې بیانو چې د دې دجال واقعه چې په احادیثو مبارکو کې ذکر ده، والله تعالی ورته ډېر اختیار ورکړی. یعنې ډېر داسې خبرې چې هغه د انسان په فکر کې نه راځي، د هغې اختیار ورته رب العالمین جل جلاله ورکړی. د دې سره د چا ملاقات شوی دی که نه دی شوی، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دا داسې یو لویه فتنه ده چې هر یو پیغمبر خپل امت ته دې نه امتیان ډار کړي، او هغه امتیان په دې باندې بیداره کړي دي چې دغه فتنه کې واقع نشي. ځکه کم خلک چې د مني د الله تعالی قدرت دی، هغې به میوې به یې ښیي، مال او دولت به یې ښیي، او کمی چې نه مني په هغې باندې به امتحانات دي. عجیب اختیار ورته رب العالمین جل جلاله ورکړی دی. د دې سره د صحابه کرامو نه یو نفر د هغې ملاقات چې هغې بیا وروسته دا واقعه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته بیان کړي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هغه بیا امت ته بیان کړه بیا هم، او وی ویلې چې دا زما دغه خبرو تایید دی کومې خبرې چې ما تاسو ته کړې وي. واقعه علما داسې بیانوي. فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها فرمائی دے فرمائی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو आवाज کوونکی نو اوریدل چې اے خلکو مانځه د پاره را جمع شئ. دا आवाजونه کېدل. دغه आवाज سره زه مسجد طرف ته راووتلم. ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره مونځ ادا کړ. زه د خلقو سره په هغې صف کې وم کوم کې چې زنانه ولاړې وي. د رسول الله مبارک په دور کې به زنانه مساجدو ته راتلل، ځکه د فتنې زمانه نه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خپل موجودو. کله چې بیا د شیخانو دور راغی، د خلفای کرامو په دور کې په دې باندې پابندي ولګېدله، ځکه فتنې ډېرې شوې.
د دې وجنه حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي کچیرته رسول الله مبارک ته دغه فتنو پاړه د معلومات وې دي زنانو د وجنه لمنعهن من المساجد رسول الله مبارک بدا خلق منع کړیو د مسجد نه دا زنانا کدا فتنه غ دور کې موجود شوی وي. نو فاطمه بنت قیس رضی الله تعالی عنها فرمای کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک منځ کو منبر باندې کې ناست رسول الله مبارک په خلی مبارک باندې مسکاوا او داسې و فرمایل ار سړی د خپل خپل ځای کې کینی یعنی یو خبره ده وایو بیا و فرمایل آیا تاسو پوهیږئ چې تاسو ماول راجمع کړی ای ولی می دلته غون کړی ای صحابه کرام د ادب نه ډک خلک هغه ورته وای الله او د الله رسول خو پوهیږي مونږ نه پوهیږو. د ادب د وجنه صحابه کرام ته کوم خبر چې بیا د مو جواب به نه ورکو رسول الله مبارک یا به ادب کو یا به د دې وجنه کې د شي په دې کې مو علم اضافه شي رسول الله مبارک نور سوای څه مونږ ته یاد دي سره رسول الله مبارک وای. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایل قسم په الله ما تاسو ته رغبت درکو د ویرولو د پاره ما تاسو ته رغبت درکو دلته می د ویرولو د پاره نه جمع کړي تاسو ته می رغبت درکو بلکې د دې د پاره می را جمع کړي ای چې د تمیم الداری رضی الله تعالی عنہ په باره کې درته خبر درکړم ځکه د بیا ورسته ایمان راوړل. علما فرمایي دا مخکې نصرانیو بیا راغی بیعت وکړ مسلمان شو. رسول الله مبارک فرمای ما ته یو حدیث بیان ک خبره تمیم الداری ما ته یو خبره بیان حدیث په معنا د خبره چې هغه خبره موافقه وا کما خبره چې ما تاسو ته د دجال په اړه باندې کړې و د دجال په اړه باندې چې کما خبره ما تاسو ته وړاندې کړې و هغه دجال بارکه تمیم الداری چې کما خبره کیا بالکل سره یو شی ده. تمیم الداری وای چې زلالم سخلګ را سره په یو کشته کې مونږه سوار شو. کله چې دې کشته کې مونږه سوار شو دغه کشته د دریاب چپو ونیولا یو میاشت پورې هغه چپو تاو را تاو خو مونږ په دې کې را ایثارو نم شو کوله چې د دین راکته اخره کې هغه کشته مغرب طرف ته یو جزیره واغې سره پیوسته شوله ودرېدله. بیا منګاغه وړي کشته کې سوار شو هغه کشته نه راکته شلو بل یو وړه کشته و پاغه کې سوار شو جزیره ته داخل شو. نو دې بیا وای چې مونږ د غنو ویختانو والا یو حیوان ولید چې د ډیرو ویختو په وجه باندې داغه مخ او شان معلومه ده. بل روایت کې تفصیل دا سی راځي چې مونږ بیا یو خځه سره ملاقات وشو داغه غټ غټ ویختانو دومره ویختانی چې ویختانه ځان پس راخ کړ وای مونږ داغه نه پښتنه وکړه ته سوکي نواغه حیوان او ویل د حیوان په شکل کې چې دا کوم زنانه واغیره ته ویل چې جاسوسي ما مونږ ته پښتنه وکړه چې کوم جاسوس اگر اته ویلي دا هغه شخص جاسوس یما کم طرف ته چې تاسو رواني کم سړی طرف ته کم شخص طرف ته چې تاسو رواني او سر ورشي هغه تاسو د خبرو شوق لرون کې د تاسو خبري اوري. تمیم الداری ویلې کله چې ز داغه سړی طرف ته روان شوم ملګری امرا سره خو چې کله موږ داغه سړی نوم واورید په دې باندې زمنګ پزړه کې ویره راغلا چې دا چرته شیطان نه ښه
بیا منګه په تیزی سره لاړو تر دې پورې چې د دې هغه ځای ته ور داخل شو. منګه چې کله دې کوټې ته ور داخل شو ناڅاپه موږ پاغه کې یو غټ بدن والا انسان ولید. دومره غټ بدن ورته الله ور کړو، دومره غټ قد والا انسان چې دومره غټ قد والا انسان مانو لیدل. خو عجیبه کار دا او هغه تړلې شوی، دوه لاسونه سټه پورې او زنګونانو نه تر ګټو پورې په مضبوط او کلک وسپنو باندې تړلې شوی. منګه حیران شو، پختنم ته نو کله کم بخت انسان ته سوګي. اگر اته ویلې زما خبر به تاسو ته حاصل شوي وي، تاسو به زما په اړه خبرې اورېدلې، خو تاسو راته وایي چې تاسو سوګي. وای مونږ ورته ویلې چې مونږ د عربو څخه خلک راغلي یو، مونږ په یو بحري کشتۍ کې ناستو، نو د دریاب هغه چپو اگر واخستنه مونږه کوزیدل نه شلو. یو میاشته پورې پدې کې دی خو اخوا ته دی وبو وکړولو. اخر مونږ د جزیرې ته ور داخل شو. نو مونږ سره پدې جزیره کې دی ډېر وختان والا حیوان یو خزه ملاو شو د خزه په شکل. مونږ ته نه پښتنه وکړه غیرات ویل چې جاسوس یم. بیا مونږ ته ویل تاسو ورشي د کوټې ته ور داخل شئ. مونږ ته په تیزی باندې راغلو او مونږ دا غینا او ویریدلو په دې وجبانه چې هغه چرته شیطان نیو یاد شیطانی خبرونه کی، یعنی مونږ پاګه د شیطان ګمانو کو. نو دې سړی دې دجال زمونږ نه پښتنه وکړه چې ماته د بیسان یعنی شام د کجورو بارکه د خرما او بارکه ماته خبر راکې. من ورته ویل ته کوم خبر غواړي؟ هغه راته ویلي آیا هغه د بیسان یعنی شام هغه منطقه کې چې کوم باغونه دی هغه میوه ورکې او کنه؟ من ورته ویلي او هغه خو میوه ورکې. هغه ویل چې نزدې د دې میوه به ختم شي. بیا موږ پښتنه وکړه چې ماته د بحیره تبریه خبر راکې. مونږ ورته ویل داغه سباره کې خبر غواړي. هغه راته ویل داغه باره کې پښتنه کوم او به کېشتاو کنه و چې شي وي دي. مونږ ورته ویل نه پاغه کې ډېر او به ولاړې دي، ډېر او به ولاړې. بیا غي سړی راته ویل خبردار نزدې دا چې دا بحیره بخپل او بختم کی و چې وشي پکې. بیا معنا پښتنه وکړلای زمونږ نه دا پښتنه وکړه چې ماته د زوغر شام د چینی باره کې خبر راکې. هغه چینی کې وبشتاو کنه؟ آیا هغه کې دومره وبشتا چې داغه نه خلک فصلونه وبکای؟ من ورته جواب ورکا او پاغه کې ډېر وبدي خلک داغه نه فصلونه خړوبای. بیا پښتنه راته وکړه من توای چې ماته د عربو د نبی بارکه خبر راکې چې هغه سو وکړه. من ورته ویل هغه د مکې نه هجرت کړی د مدینه منوره ته راغلی دی. بیا موږ نه پښتنه وکړه چې آیا داغه سره چا قتال کړی دی، جنگ کړی دی او کنه؟ موږ ورته ویل او. بیا رانه پښتنه وکړه چې څنګه کار ور سره کړی، نتیجه اخیری څنګه وا؟ موږ ویل چې عربو شکست وخوړه. او د سره چې کوم ملګری دي هغه کامیاب شلو، تابعداري زیاته شروع شوه ده. وای موږ نه پښتنه وکړه چې واقعي دا خبر رښتیا کوي تاسو؟ موږ ورته ویلو. وای بیا راته ویلي سیدا د خلکو د پاره داغه تابعداري بهتره ده، باید چې خلک داغه تابعداریو کی. او زبا واس تاسو تخپل خبر درکم چې زسوک تاسو سره غږیږم. وای زه هغه انسان یم چې زه مسیح الدجال باندې یادېږم. نزدې د چې ماته به دراوتو اجازه راکړی شي، نزه بیا بیرون د دې جزیرې نه راوځم او پزمکه کې بغرزم راګرځم. هیڅ کله به پرې نه دم مگر هغه ته بز په سلويخ تورزو کې ځان ورسوم د مکې او مدینه منورې نه غیر، ځکه د دوانو ته داخليدل په ما باندې حرام دي. الته زنه شم داخليدل.
الته نشم داخلي دله د دین غیر په ټولو زینو باندې بسلويخ تورځو کې ګرځېګما ارکل چې زې اراده وکم چې د مدینه منورې یو کوسي ته ور داخل شمنو یو فرشته به ولاړی هغه سره پلاس کې بتوري پاغي باندې بما ویری کله چې دا واقعا بیان کړه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خلق ته ویلي امسا مبارک ور سره پلاس مبارک یو پاغي باندې درې دفې د منبر وه आवाज وکا الا هل كنت حدثتكم ذلك فقال الناس نعم رسول الله مبارک فرمای آیا ما تاسو ته دغه څه خبر نو درکړې لکه څنګه چې تمیم الداری دا خبر راک رضی الله عنه وی ټول ورته ویل فقال الناس نعم خلق ورته بالکل سیدا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ویلی چې ماته د تمیم الداری رضی الله تعالی عنہ خبره زکه ښکار شوا چې داغه خبره بیخي زما د خبر سره یو رقم وا انه وافق الذي كنت احدثكم عنه هغه کومه خبره چې د کې دا در تمام کړي وا او بیا ورته وای چې ما تاسو ته د مکه معظمه او د مدینه منوره بارک بیان کړو هغه خبرم دغه سه حقیقت ده خبردار دجال د شام په دریاب کې ده یا د یمن په دریاب کې دا خبره خلک کوي نه دا سه نه ده بلکې هغه مشرق طرف ته ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سو دفه دا خبر بیان کړه الا انه في بحر الشام وفي بحر اليمن لا بل من قبل المشرق ما هو من قبل المشرق ما هو درې د فی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خبره ذکر کړه چې هغه مشرق طرف ته ده مشرق طرف ته ده واوما بيده الى المشرق نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ګوت مبارک باندې مشرق طرف ته اشاره کوله نو دا هغه یو لوی فتنه ده چې دا په آخر دور کې راوځي او راضي با ښکار کیږي با او د دې ښکار کېدل یو حقیقت ده د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خپل امت د دینه خبردار کړی دی چې تاسو د دې فتنې نه امان وغواړئ اسنه باز خلک به پدې کې اخته شو د دنیا نه به ایمان لاړ شي دجال ته ندرې پختنه کړي و بایسان د قجور بارکه ته نه پختنه کړي و علما لیکي بایسان په فلسطین کې دی او زینون دی چې دا د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ په دوره خلافت کې مشهور جنرال صحابي شرحبیل بن حسن رضی الله تعالی عنہ فتح کړو او په تاریخ د 1940 کې د خلافت عثمانیه د سقوط نه بعد چې کله د جزیره العرب حصے تقسیم شو نو د اردن حصہ جوړه شو خو په 1940 کې دغه وخت پورې د اسلامی هیواد اردن حصہ وا کله چې په مای کې 1948 کې اسرائیل په بیسان اور سره په خوشاله قبانه قبضه وکړه نو دای ونیو نن تاریخ پورې د اسرائیل په قبضه کې ده کوم ته چې مونږ تاسو د جعلی ریاست وایو هغه دجال به د دوی طرف ته نږدې وي دغه علاقه په پخوانی زمانہ کې د خرما او د باغاتو د پاره مشهور ځای ذکر داغه تصدیق د صحابي تمیم الداری رضی الله تعالی عنہ په خپل کړه چوال تشتا لیکن اوس التمیوی نشتا مشهور مورخ او مشهور ګرځیدون کې سیاح علامه یاقوت حموی رحمه الله په خپل مشهور کتاب کې مجمع البلدان معجم البلدان کې فرمای زډیر کرته بیسان ته تلم لیکن ما الت صرف دو پخوانی د خرما او باغونه لیدلې دي د دینه معلومه شو چې دلته باغونو کې میوه وی ولیکن تر شپک سوا
او شپږ هجری پورې داو هغه نه بعد بن شوی زکه دا د حموی د تاریخ چې کوم لیکل شوی دا وفات دا غیده نو دی وی چې ما په خپل سترګو لیدل او د هغې نه بعد بیا دا ختم شوی دی نو دغه ونو خپل میوه ورکول بند کړی دي د رب العالمین جل جلاله عجیب قدرت ته د دجال د خبره چې هغه کومه پختنه کړي و داغه تصدیق هغه اوس ذکر رسول الله مبارک دا بیان کړي دا د علامات دي نو کومه تاسو فکر وکړو په هغه وخت کې شپږ هجری کې د دجال دراتلو د علاماتونه یو علامه ښکار شي و دو پاتیو اوس غالبا دا د نورم ښکار دي بس صرف دراتلو انتظار کوي او استغفار وایي چې د لوی فتنه کې الله تعالی مونږ تاسو واقع نکي ځکه دا ډېر لوی فتنه د سوق د مقابله نشي کولای او د مردار دل به د حضرت عیسی علیه السلام په لاس باندې وي دا دومره لوی ساحر دی چې هر څه بندي رب العالمین جل جلاله دې زمونږ استاد او حفاظت وکي